بن سفل بشون لگے قدرمن اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې وړاندې کولی شي په کتاب باندې تبصره تاسو اورئ پروګرام ادبي محفل د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څانګې आवाज دی زم تاسو کوربه سردار یوسفزی د ادبي محفل پروډوسر دی محمد امین بنگش قدرمن اوریدونکو کتونکو نن په کتاب تبصره زما مخته پروت د کتاب د یو ډیر نامتو شاعر ادیب یو ډیر مشر شاعر چې د څه تعریف پیژنګلو محتاج نه دی محترم سرور خټک صاحب محمد سرور خټک د کتاب د چراغان په تور شپو کې چراغان په تور شپو کې د خولي خيستا ټایټل سره په 222 صفحو باندې مشتمل دی مست زلمیتوب او د سپرلی تصور سر خوړو مست زلمیتوب او د سپرلی تصور سر خوړو ستا پیغلتوب رانا مسته او بهارونه یوړل دا شعر محترم سرور خټک صاحب د خپل کتاب په شروع چې کوم پاڼې پاغې کې تصویرونه رنگین تصویرونه چاپ کړي د خپل ځوانۍ د وختو او هغه سره بار دا شعر لیکل دي د کتاب کمپوزینګ نغمزار پښتو ادبي پاڼه او کرکتنه مسکان خټک د چاپ کال جنوري کال 2021 د کتاب بیا 350 روپے د رکونه یونیورسيټي بوک ایجنسی خیبر بازار پیښور انور خان لالا اکیډمي بوک شاپ پیښور پوهنتون پرنټز بوکس پی آر سی مارکیټ مردان سټوډنټس بوکس زرین خان مارکیټ بټخیله سرور خټک صاحب د کتاب تړون او چې د خپل پلار عبدالبصیر خټک په نوم د چا تعلیم او تربیت چې زه د دې لیک جوړه کړم په دویم نمبر د ژوند ملګری زاهده مسکان خټک په نوم چا چې زما د ژوند په اخیری عمر کې زما د خدمت لپاره خپل ځواني زار کړه او دا خدمت خپل فخر او ویاړ ګڼي ام نمبر د خپل کشر فضل رحیم فهیم خټک په نوم چې په برمنګم کې د ډیرو مصروفیاتو باوجود د پښتو خدمت کوي سلورم هغه لیکوالانو په نوم چې د ذاتی لالچ شهرت نه بغیر د پښتو ژبې خدمت او د کام ولس د ترقۍ خوشاله سوکاله او امن په خاطر قلم پورته کړي محمد سرور خټک چراغان په تور شپو کې ډېر زړه راښکون کې ډېر خوندوره سپېڅلې شاعري په آغاز کې سو کې تی دي د سرور خټک صاحب غواړم چې تاسو سره شریک کما خټک صاحب وي ماته پښتنې مور پښتنه ګوټی را کړې ده ماته پښتنې مور پښتنه ګوټی را کړې ده دا پښتنه ژبه پرې کې دی شي بدلې دی نشي یو کلم زردار د خوشحال نیکه میراث لرم سر مې اخستې شي خو قلم مې خرڅې دی نشي او بل کې ته دا ک تومتو ک الزامو په پښتو کې مونږ قبول کړل هم په دار هم په رسو کې د کام ننګ د پښتنو ظلمو په سر دی زې چې وکړو چراغان په تور شپو کې چراغان په تور شپو کې په دې چکم فهرست په ومه صفه باندې نو سرور خټک او داغه فن د دې عنوان لاندې ستر اجمل خټک بابا لیک کړی دی سرور خټک او ملکن محترم زرنوش شهاب صاحب لیک کړی دی د زړه خبره فضل رحیم فهیم خټک دغه عنوان لاندې فهیم خټک صاحب لیک کړی د مسکان خبره محترمه زاهده مسکان خټک بیبي دغه لیک کړی دی خیر کې سرور خټک صاحب دغه لیک کړی دی د شکریا ادا کړی د خپل تاثرات په دې کتاب کې لیکلي ګران اوریدونکو غواړم چې د اجمل بابا د لیک نه صبر خطا سره شامل کما عنوان دی سرور خټک او د غفن اجمل بابا لیکي زه سرور خټک د هاغه ورځو نه پیژنم چې ډیر وړو کې ماشوم زکه چې د مور زما خور کې ده زمونږ د خوراکې د اکوړینه زیارت کاکا صاحب ته په عبدالبصیر خټک واده شوی و د 11 کالو په عمر کې سرور خټک د پلار او مور سره ملکند ایجنسی ته لړ او په ګورنمنت های سکول درګه کې په 5م جماعت کې داخله واغسته هم د دې سکول نه لسم په خو نمبرو پاس کو او ترنن ورځې پورې سرور خټک په ملکند کې ژوند تیروي د سکول نه وروسته ټول ژوند د نن ورځې پورې د پښتو ژبې خدمت
او قامي سیاست ته وقف کړی دی. د کله نه چې سرور خټک په ښه او بد پوه شوی دی نو د باچا خان د قومي سیاست د سنگر سپایي او د ستر خوشحال خټک بابا د غیرتی کلم د ډګر شاعر دی. وخت تیریدو سره سره هم د خپل سنگر سره بیکچه مینه او وفا کړې ده او هم یې د خپل کلم سره ښه پت پاللی دی. ځکه خو دی د قومي سیاست قربانۍ او ادب په میدان قدم په قدم وړاندې شوی دی. محترم زرنوش شهاب صاحب د سرور خټک صاحب په حوالې سره لیکي چې محمد سرور خټک د پلار مشر زوی دی. په کال 1940 کې د خټک نامې د ستر مشر او ملي سیاسي مبارز عبدالبصیر خټک په کور کې سترګې غړولې دي. د دې مشران د خدایي خدمتګار تحریک مرستیال او د سنگ ملګری پاتې شوي او پشت په پشت یې د دغه تحریک سره خپل تړون او ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د خاندانی تربګنۍ له کبله د خپل پلار سره درګۍ ملکڼ ته کال 1955 کې په کډه راغی. په درګۍ خرکی کې میشته شو. ګورنمنت های سکول درګۍ نه کال 1961 کې د لسم جماعت په خو نمبر پاس کو او بیا د سرکاري نوکرۍ په ځای سیاسي او ادبي هلې ځلې د ملکڼ په خاوره پیل کړې. فضل رحیم فهیم خټک صاحب د سرور خټک صاحب په حوالې سره لیکي چې تر سرور خټک کاکاجي زما زړه ته په دې وجه راتیر دی چې دوی د پښتون کام او پښتونولۍ سره بې کچه مینه لري. دغسې په چراغان په تورو شپو باندې محترمه زاهده مسکان خټک بیبي هم خپل لیک کړی دی. لیکونه ټول به دغسې ممکن نه وي شاملول، ځکه ما بهتر وګڼل چې د هغې نه څه برخه ستاسو په خدمت کې زه وړاندې کړم. مسکان بیبي لیکي چې دا کتاب چراغان په تورو شپو کې د ملګرو په وینا په ډېر کوشش سره د ځینو کتابونو په وړو کې د مالګې برابر مواد ترلاسه کړل، څه ورسره نوې شاعري هم یوځای کړه. مسکان بیبي په خپل لیک کې دا هم وایي چې زه د شروع نه سرور خټک صاحب ته خانجي ویم او په دې کې هغې سره د خپلې مینې څرګندونه کړې، دعاګانې ورته کړي دي. د ځان دپاره دا اعزاز ګڼي چې د سرور خټک صاحب د ژوند ملګری ده. په آخر کې دعا کړې ده چې الله پاک دې زما خانجي ته د روغ صحت سره لوی ژوند ورکړي چې د خپلې ژبې او ادب نور خدمت هم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، غواړم چې آخر کې زه د چراغان په تورو شپو کې یو کلام تاسو ته د سرور خټک صاحب لیکلی کلام وړاندې کړم. خټک صاحب لیکي پټ راز رانه د مینې په شعرونو کې ښکاره شو، پټ راز رانه د مینې په شعرونو کې ښکاره شو، سندره شوه ټپه شوه په سازونو کې ښکاره شو، د سترګو په چپو کې رانه زړه ولاو شوې، د سترګو په چپو کې رانه زړه ولاو شوې، د یار د تورو زلفو په ټالونو کې ښکاره شو. ښایست مې د ځوانۍ رانه پرونو چا لوټ کړې، ښایست مې د ځوانۍ رانه پرونو چا لوټ کړې، نن کلي کې د پیغلو په مخونو کې ښکاره شو. هر څوک دستانې وي د خونکارو په لاسونو، زما د قتل داغ یې په ترخونو کې ښکاره شو. په یو مجلس کې فرق چاته څنګه تانیت راته ساکي ستا په جامونو کې ښکاره شو. چې ستا د کلي خلکو د کلي نه شړلې، چې ستا د کلي خلکو د کلي نه شړلې، هغه سرور خټک په تورو غرونو کې ښکاره شو، هغه سرور خټک په تورو غرونو کې ښکاره شو. جی قدرمنو اورېدونکو، دا چراغان په تورو شپو کې په دې باندې لنډه شان تبصره ده د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریات پښتو څانګې اواز دی. زه یم ستاسو کوربه سردار یوسفزی، پروډوسر محترم محمد امین بنګش. د پروګرام وخت بیخي په ختمېدو دی، راتلونکي پروګرام پورې خپل کوربه سردار یوسفزی، پروډوسر محترم محمد امین بنګش ته ورکړئ اجازت. ښاد آباد اوسئ، د لوی الله په امان.